دا مډالونه په دویم مسابقات چې د چاپیریال پاکولو په برخه کې اتلولي ذکریا شینواري نومیږي. ذکریا چې لا تر اوسه تنکی ځوان او د 11 ټولګي زده کوونکی دی، د ساینسي زده کړو په سیالۍ کې هغه هم په امریکا د نړۍ یو له سترو هیوادونو اتلولي ترلاسه کړې ده. 2019 کال کې په امریکا کې بعضې برنامې وي ساینسي پروژې چې په هغې کې مې برخه واخیستله چې 2 پروګرامونه، یو کې په نوم د جینیس اولمپیاد چې د اوسویګو په نیویارک ښار کې ترسره شو د اوسویګو سټیټ یونیورسټي لخوا، او دې کې 9 هیوادونه او 1400 شاګردان یا زده کوونکي پکې برخه اخیستې وه چې موافقانه ما هم د افغانستان لخوا په دې کې برخه اخیستې وه. دغه کې دا سنسورونه ایښي دي، نو بعد له هغې اوس دا سنسورونه چې د کنټرولر ته هماغه خپله نتیجه دا اتلولي یې د همدې دستګاه په مټ ترلاسه کړې. دا د 15 کلن ذکریا په لاس جوړه شوې دستګاه چې جوړولو یې 2 میاشتې وخت نیولی د اوبو کیفیت معلوموي. زما د پروژه یا ډیوایس چې هغه 3 خصوصیات د اوبو معلومول، لکه پی ایچ چې د اوبو یا څومره اسیدي دي یا څومره الکلایني دي، او همدې ترڅنګ د اوبو د سپینوالی څومره ده یا د اوبو د توروالی څومره ده، ځکه ناپاکې اوبه تور رنګ کې، او ځکه دا 2 سره ما غوښتل چې د اوبو د حرارت هم معلوم کړم. د ذکریا پلار چې خپل زوی یې په خپل شخصي لګښت د سیالیو ته ورساوه، د زوی لاسته راوړنو ته ډیر خوښ دی او وایي کله چې په امریکا کې د افغانستان د اتلولۍ په ویاړ د افغانستان بیرغ رپېده نو د خوشحالۍ اوښکې تویولې. هلته دا مهمه نه وه، تاسو یقین وکړئ چې هلته خو ډېر غټ سکرینونه لګېدلي وو چې کله دوی د امتحانونه به وي یا دوی د نتیجه چې اعلانېدله، نو هلته به د افغانستان بیرغ چې راغی هغه به زموږ لپاره ډېر زیات د افتخار ځای و. او تاسو یقین وکړئ چې خو ډېر زیات هیوادونه 9 هیوادونه 43 سټیټ او په دې کې به چې کله د افغانستان بیرغ راغی یا د ذکریا جان نوم به راغی، نو دې باندې تاسو یقین وکړئ ما ته دومره خوشحالي به احساسېده چې زه هغه حالات دلته نشم بیانولی. ته ډېره خوشحالۍ نه به زما د سترګو نه اوښکې راتلې. د جینس اولمپیاد یا د نابغه‌ګانو دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جون او جولای په میاشتو کې د 9 هیوادونو څخه 400 زده کوونکو په ګډون ترسره شو. په دې سیالیو کې ذکریا شینواري 2 د سپینو زرو، 1 د سرو زرو او 1 د برونز مډال وګاټه. افغانستان هغه هیواد چې ښایي د ذکریا په شان ډیر استعدادونه پکې پټ وي، خو د راښکاره کولو لپاره د ذکریا په شان اقتصادي وړتیاوې نه لري. نو بعد له هغې اوس دا سنسورونه چې د کنټرولر ته هماغه خپله